د غږ نیوز د راتلونکو خپرونو کتلو دپاره د غږ نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. کتونکو د غږ نیوز په پروګرام لټون کې درته هرکلی وایو. نننی پروګرام د پښتنو قامي مشر ستر شاعر او ادیب خوشحال خان خټک د ژوند په هکله دی. خوشحال خان خټک په ژوند او فن مو د ښاغلي محمد پرویز شاهین او ښاغلي پروفیسر ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی سره خبرې کړي دي چې دواړه د تحقیق په دنیا کې خپله ځانګړې پیژندګلو لري. ناول راځو د خوشحال خان خټک د ژوند په هکله د میلمنو نظر اخلو او د هغې نه وروسته د خوشحال بابا سره اړوند نور موضوعات هم وړاندې کوو. خلق دې بد کړي زه بخښه کړم، زه خوشحال یم زما دا ستا د ګلونو قدر چا ستا د بلبل یاد بورا ستا د ګلونو قدر چا ستا. د دې د نیکونو اکوړ خان دی، ملک اکوړ. ملک اکوړ د اکبر بادشاه په شاټپونه باندې او د هغه په مرسته باندې د خټکو سردار جوړېږي. خو د دې سره سره بیا د دغه خټکو د کورنۍ د کومه د خوشحال بابا کورنۍ چې ده دی بیا دا هڅه هم کوي چې د خټک قبیلې سره ځمکې شاړې دي. د دې ترڅنګ د یوسفزو ځمکې خیرازه دي او پراخه دي، اوارې دي، نو د دې پکې خپل دغه ذاتي لالچ هم شامل و. بیا دا چې هر سړی غواړي چې دغه په مدن کې د اضافه وي، دغه په سلطنت کې د اضافه وي، دغه په واک او اختیار کې د اضافه وي، او د هغې دپاره بیا هغه دغه به زه ناجایزه لار ورته ووایم چې د هغې پلار نیکه اختیار کړی و چې د دښمن سره یې لاس یو ځای کړي، خو خپل ذاتي مفادات یې پکې هم شامل و. خوشحال بابا په داسې حال کې هم په دغه کورنۍ کې پیدا کېږي چې هغه پلار په نیکه باندې د مغول نمکخوار دی، هغې ته وفادار دی. او خوشحال بابا د 50 کلونو پورې د مغولو وفادار پاتې شوی دی، تر هغې پورې وفادار و چې تر څو پورې د هغه خپل حیثیت ته د هغه خپل واک او اختیار ته خطره نه وه پیښه شوې. پښتانه ټپکې وایي چې خدای بې درد وله درد ورکړي چې د درمند سړي د حاله خبر شي نه. په ده باندې چې کله د پښتنو باندې خو بده ورځ د مغول له خوا نه وه، خو د ده پکې خپل مفادات خوندي وو. د ده خاطره ده هغه احساس د سره نه و چې یاره د قام په ننګه ودرېږي. خو کله چې د مغولو دغه خونړی لاس د ده ګرېوان ته راورسېد نو دی په دغه بیخي پوه شو چې که زه هر څومره دې سره وفاداري کوم، ځکه هر څومره دې دپاره خپل پښتانه وژنم، ځکه هر څومره دې دپاره د پښتنو غاړو ته د غلامۍ زنځیرونه ورچوم، د دې خپلېږم نه. د دې خاطر هغه بیا د پښتنو په ننګ باندې ودرېږي او موږ هغه تېر وختونو کې چې د ده نه کم کمی راغلی دی هغه کمی موږ په دې باندې معاف کوو چې ده چې د پښتنو دپاره بیا وروسته کم څه کړي دي نو هغه دومره زیات کړي دي چې د ده هغه څه تور رنګ د ده و هم هغه یې بیخي پټ کړی دی او دومره لوی احسانات په پښتنو باندې کړي دي چې زما خیال دی چې تر قیامته پورې به داسې یو کس پیدا نه شي چې د ده سره سیالي وکړي. ځکه چې که هغه د قلم کار دی، که هغه د تورې کار دی، که هغه د پوهې کار دی، که هغه قام کې سیاسي شعور پیدا کول دي، قام د یوې چترۍ لاندې راټولول دي، او که په قام کې د ازادۍ جذبه پیدا کول دي، دا کار زما خیال چې خوشحال بابا په کوم حالاتو کې کړی دی. ځکه دا وسایل خو نه و، دا زمانه خو نه وه، هغه په د لر او بر چې ګرځېدلی دی، هغه چې په د قامونو قبایلو ګرځېدلی دی، په تپو ګرځېدلی دی او دا ولس یې راټول کړی دی، دا احساس یې ورکړی دی. یقینا چې د ده بدل پیدا کېدل به ګران وي چې هغه په درسته پښتونخوا ګرځېدلی دی. ټولو ته یې چې هغه کمیشنو یعنې خلکو ته د غلامۍ احساس ورکول چې تاسو غلامان یې او تاسو له ازادي اخیستل پکار دی او د ازادۍ جذبه په هغه خلکو کې را بیدارول، د هغې دپاره میدان ته راویستل، په یوې جنډې لاندې ودرول، په دې خپل میشن کې کامیاب دی. خو ما تاسو ته دا خبره وکړه چې تاسو د نن 400 کاله وړاندې چې هغه معروض ته ګورئ نو هلته چې سرداران دي، هغه سرداران په خپلو د واک او اختیار دپاره هغه په دې نه دي چې ما قام غلام کړ، که قام مې آزاد کړ، یا په دې کې زما ناموس خوندي شي، که په دې کې زما ناموس تالان شه. د دغسې خلکو بیا مغول یو ډېر لوی طاقت و
هغه دغه وخت سپر طاقت دی په ټول نیمه وچې د برصغیر کې. اوس ځینې کسان یقینا په پښتنو کې نه په ټوله دنیا کې هم داسې چې هغه د واک او اختیار وږي. ځینې کسان غواړي چې د دغه دښمن سره د هم لاسونه ورکړي خو چې دغه لاس ته اختیار راشي. بیا د پیسې لالچ خو یقینا داسې دی هغې نه خو پښتون سره مخ اړولی نه شي ځکه چې دا بابر بادشاه په توزه کې بابري کې خپل زوی همایون ته لیکلی دي چې دا پښتانو سره په جګړه په توره باندې نه کې ردي مثال سیندخ دی دا چې ښکته وی دی پورته زور کوي دی توپ ته ټینګېدی شي خو پیسې ته نشي ټینګېدی پیسه به له ورکوې د ده په اوږه به ټوپک کېدی او د ده رور به پرې مړ کړې. دغه پالیسي مغولو تر اخره ساتلې ده دا وروسته انګرېز ساتلې ده دا سیک ساتلې ده او تر دې چې دا نن هم ساتلی کېږي او پاللی کېږي. د دې خاطر د ده زوی بارام خان ته رشوت میلاویږي. د ده په دغه وخت کې د طرفدار چې کوم د مغولو دي هغه بنګش دي هغې طرف د مغولو مرستې شاملې دي. بیا دلته کې د ده زړه سابقه هم دغسې وایي چې د مغولو طرفدار پاتې شوی دی نو یوسفزي په ده باندې کلک باور نه کوي. بیا هم د هغه خپل پښتني جذبې او د هغه خپل غیرت لاندې خو راځي د خوشحال بابا خوا ته ودرېږي خو هغه باور هغه فضا نه ده نشته ځکه چې هغه پلار او په نیکه باندې یو بل سره مخالف پاتې شوي دي. نو له دې خاطره که خوشحال بابا پښتنو ته ازادي ګټلې نه ده خو ازادي ګټل به لوی کمال نه د ازادۍ احساس پیدا کول لوی کمال دی. خوشحال خان بابا د خدای پاک قبر د نور ډک کړي ډېر لوی سړی ډېر لوی سړی په پښتنو کې چې کوم زیات بره کسان او لوی کسان یا جینیس کسان چې څه ته ویلی شي هغه یو څو کسان دي په هغې کې خوشحال خان بابا هم دی. خوشحال خان بابا په داسې منځ کې پیدا شوی دی او داسې کار یې کړی که نه چې هغه یوازې د پښتو شاعري نه د پښتو نثر نه د پښتو ادب نه دا خو ډېر دی خو لکه هغه چې پښتنو له کوم کار کړی دی په داسې وخت کې کړی تاسو هغه وخت را یاد کړئ د مغولو وروستی دور دی د اورنګزیب انګرېز لا هم دلته نه راغلی سیخ لا هم نشته. اوس په دغه وخت کې پاکه خبره دنیا کې علاج کوي. ټیک ده خلک شته په انګریزي کې شکسپیر دی په بنګالي کې ټیګور دی ایران طرف ته فردوسي دی او سعدي دی او خیام دی خو تاسو هسې سوچ وکئ چې دې یو سړي په یک سر څومره کار کړی دی په هر اړخ یې کړی دی. ثابت نړۍ ته چیلنج ورکړو چې زه د مقابلې سړی په دې پیړۍ کې وښایم داسې سړی چې که شعر وی نو دونه کتابونه دي چې ډېر شی ورک دي چا ته پته نه بابا څونه شی لیکلی خو که یوازې کلیات یې راواړي نو سړی چې چوتی نه سړي په ملا کې ټک کړي. بیا ته وګوره چې د دې نابغه سړي په دغه وخت کې چې د پښتو د پیرروخان د مریدانو او د هغه د دور نه دېخوا راغله لا دونه پراخه شوې نه ده یا هغه کتابونه ورک دي خو چې ورک دي ته یې به څه بس کوو خو په دې شته به وکړو نو د پیرروخان نه چې ته راټوپ کړې نو د قلم په دنیا کې بیا خوشحال خان دی. ټیک ده روحانیانو ته زه سلام کوم لوی کار یې کړی دی خو که خوشحال پرې نه دی راغلی نو په روحانیانو غریبانانو خو په د کوپر پرې ولګېد هر څه یې ول ورکړو نو لکه موږ بس پرې زړ پاتې شو. اوس د هغه کمال ته وګورئ چې یوازې هغه شعر ته اړم نه شو نثر ته اړم نه شو یوازې خط جوړولو ته هم اړم نه شي چې خط جوړوم ابه پکې کمی محسوس کړی که نه چې په دې لفظونه حروفو کې دا د اواز نشتي نو ځکه خو هغه د زنجیرۍ په نوم ورله خط جوړو که نه چې هغې ته د هغې دور او یا د ننني دور ورته ته شارټ هینډ ویلی شي او په یک سر دا تجربه کوي. بیا د دې نه چې ته راوځې نو یو سړی چې هغه شاعرون دی لاول د مغول په نوکرۍ کې دی دا منصب ورته د خپل پلار شهباز خان او نیکا کور خان نه پاتې شوی دی. بیا ورلاغم دی ښه په رښتیا مغولو د سر نه واړه در خپو پورې د مغولو دپاره یې خلک موجود دی د خپل خلک پښتانه. بیا د هغې نه خدای پاک چې اراده وکړه چې زه د پښتون پوه کوم
ولې موږ په تاریخ کې ډېرې ټکرې خوړلې وې. خوشحال خان ما درته ووایي چې پوه کول د پښتنو خدای رالېږلی دی خو د مغول په تالي لوی شو په درستخان یې لوی شو په کاله کې لوی شو دلته هم په اتوري وهي او په هندوستان کې ولهم وایي. نو خدای پاک چې پښتونخوا شی پوه کوو نو خوشحال خان او د مغولو وړاندې راغله. خلک هغې له واړه واړه بانې ګڼي چې دنې محصول هغه واړو هغې له ځي پرس پرېږدي بیا نپل پسې منډې وایي. د خفګان خو څه وجه کېږي څوک منډې کېږي. نو خوشحال خان چونکې د نغري سړی و هغه تار صفات و چې لکه زمانه به څوک زیات مغول شي د مغولو سره زمانه به څوک زیات مرګونه د خپل قام قبیلې وکړي. نو زه خو دې مغولو اړتیا کړم هر چا ته وشرموړم زه خو خپل نه کړم. نه بل کوم کوجا به راشي چې هغه د مغول سره شي او مغولو ته د سړي په سترګه وګوري. دا زیاده پوه کول زما په نظر دی چې خدای پاک پښتانه پوه کول چې خوار چې که ته د بل په منګول باندې باز شي او کینې مردارې غوښې به خورې تا نه پیرنګي خپل کړې نه ته مغول خپل کړې نه ته سیخ خپل کړې نه چنګیز او دی او زه پسې داسې هېچا خپل نه کړې. اگر چې ته خدمت کوې هغه د وخت پیسې درکوي منصب درکوي او غوړې زیړې درکوي ته زنده آباد. د خوشحال په دې سبق کې موږ دا پرېږدوه که نه هغه بازونه وګوره د هغه ښکارونه وګوره طبنامه یې وګوره پلنامه یې وګوره خوابنامه یې وګوره دستارنامه یې داسې پسې ځه. زما خو په ډېرو ځایونو کې ویلي هم دي اوس هم ستاسو په مخ کې شاید دا څوک چې وایي دا خوشحال یو سړی زما مزغو ته دا خبره نه پرېږدي. دا پوره پوهنتون پوره اداره وه. د ده کمال ته ګوره دستارنامه یې په داسې ځای کې راویستې ده چې د هغه نه مخکې چې کوم کتابونه هغې نه خو هغه نه خبر که نه او څه په یوناني کې ده څه په یوه کې ده خو ته د سارنامه وګورې چې هغه مشر چا ته وایي د مشر دپاره هغه کوم شرایط ورکوي د علم او د پوهې هغه څه وایي د هنر او تاسو د سارنامه وګورئ د دې نه غوره پنپاره په پښتو کې په دغه وخت کې کم ده. او یو سړی دی کله باز په لاس دی کله توره په لاس دی کله په ځنګل کې ګرځي کله په میرو کې ګرځي کله کارونه کوي بیا ټیم له راشه اوس عام سړی یو پښتون خټک په کور کې لوی لکه هغه چې په دې تیب کې څه لیکلي دا خو لوی لوی حکیمانو نه دي لیکلي. نو زما مطلب دا دی چې د هغه په یو کتاب دا که وخویم موږ به د هغه په یو کتاب باس کړی و چې د هغه دا کتابونه تاسو وویشئ. هغه خو داسې دی لکه حکم ورته شوی چې لکه خوشحال بابا موږ یو نوی پوهنتون جوړو خو نصاب یې نشي او هغه لګېدلی دا نصاب در جوړ. خوشحال بابا د پښتنو په تاریخ کې هغه وړاندې کس دی چې شعوري طور د پښتون قوم پرستۍ بنیاد ایښودلی شعوري طور ښایي تاسو ته معلومه ده چې د قوم او قومیت تصور چې په دنیا کې نن کوم یو دی د هغې دپاره هغې لوازمات ایښودي دي چې د یو قوم تعریف دا دی چې د هغې به تاریخ یې وي د هغې به جغرافیه یې وایي ژبه به یې وایي تهذیب به یې وي او دغسې مذهب به یې وي اقتصاد به یې وي. نو په دې حواله باندې دغه قوم به قومي او هغه قوم ته به د خپل خپلواکۍ او د خپل مستقبل د ټاکلو یعنې یو حق به لري. خوشحال بابا د نن نه 400 کاله مخکې د قوم تعریف کړی دی. خوشحال بابا د قومیت او د قوم دپاره درې نکتې ضروري ګڼلې دي. وړاندې تاریخ دی دویمه جغرافیه ده او درېیمه ژبه ده. خوشحال بابا خپل کلام کې وایي د تاریخ په حواله باندې هغه وایي د بهلول او د شیرشاه خبرې اورم چې په هند کې پښتانه او بادشاهان دا موږ ته د تاریخ شعور راکوي چې یعنې زموږ تاریخ چې د چا کومو قامونو یو دی هغه یو قام دی او د دغه تاریخ په وجه باندې د دې قامي جوړښت جوړ شوی دی او دغه تاریخي بهیر به مخې ته وغواړي. دویم هغه د جغرافیه تصور موږ ته راکړی دی په قومیت کې هغه ویلي دي چې درست پښتون له قندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ و اشکار
یعنی هغه د پښتنو جغرافیه ښودلې ده د پښتنو وطن یې په ګوته کړی دی او د قوم دپاره د جغرافیه او د وطن شتوالی ضروري ګڼلی دی دوه تصور یې راکړه درېیم یې د ژبې راکړی دی یوه ژبه پښتو سره ویل کړو په یوه ژبه پښتو سره ویل کړو ولې هېڅ زبله نشو خبردار په یوه ژبه پښتو سره ویل کړو ولې هېڅ زبله نشو خبردار مطلب دا دی چې ژبه زمونږ یوه ده یعنی د قومیت لپاره ژبه انتهایي اهم توکی دی اوس دا درې د قومیت تصور پیش کول د قوم پرستۍ خبره خو په خپل ځای باندې خو د قومیت تصور پیش کول په هغه زمانه کې چې لاس زمونږ د لویدیځ هېوادونه د جهالت په تیارو کې پراته وو خوشحال بابا ته دا افتخار حاصل دی چې هغه د قوم تعریف کړی دی په ډېرو واضح الفاظو کې تاریخ جغرافیه او ژبه د یو قوم د جوړښت لپاره ضروري ګڼلې ده او کله چې هغه قوم په ګوته کړی دی نو د قوم دپاره بیا ازادي هغه خامخا هغه غوښتلی ده او د هغې دپاره خپل ټول ژوند چې دی هغه وقف کړی دی او که هغه د هغه قلم دی که هغه د هغه توره ده که د هغه مثال سفر یې کړي دي که هغه جرګې کړي دي هغه ټول هم د دغه یو مقصد دپاره کړي دي د دې خاطره زه وایم چې خوشحال بابا د پښتنو وړاندې باقاعده قوم پرست دی وړاندې د پښتنو نه بلکې د نړۍ په کچه باندې وړاندې د قوم تصور پیش کوونکی دی د قومیت د عناصرو بیانونکی دی او په شعوري طور په خپل قام کې په خپل پښتون ولس کې د قوم پرستۍ تحریک پیدا کوونکی شخصیت دی زه خود د زړه درد غواړم په هر یوه مذهب کې زه خود د زړه درد غواړم په هر یوه مذهب کې ستا ستا خبرې چې نخلونه رنګارنګ کړې او ستا ستا خبرې چې نخلونه رنګارنګ خوشحال خان د فن د عظمت اعتراف کیږي نو دغه شان یې په هغه سماجي تنقید هم ټکونه کیږي کوم چې د خوشحال خان خټک په شاعرۍ کې موندلی شي په دغه کې لوی مثال د خوشحال خان خټک تصنیف شوې سواتنامه وړاندې کیږي د خوشحال خان خټک د سماجي تنقید اهمیت او پرې کیدونکي ټکونه باندې ښاغلي محمد پرویز شاهین صاحب او حکیم زی صاحب څه دریځ لري تاسو یې هم هغه زموږ سوسایټۍ ته دومره کتلي چې زموږ د ودونو زموږ د کونډو هر څه راغستې ځینې خپل ولي ورته نه ښکارېږي چې اوس زموږ په سوسایټۍ کې موږ وایو پرېږده چې خوشحال اساس کوي باتونه کوي نو هغه دور پرې نن چللی نن کونډه زما د کور کونډه دی د چاپلار بوځي که نه په سواتنامه کې ته شعرونه پرېږده د خوشحال په کلام کې ته د سوات تاریخ وګوره جغرافیه وګوره حاصلات یې وګوره پیداوار یې وګوره مشران یې وګوره موسمونه یې وګوره فصلونه یې وګوره میوې وګوره غلې وګوره ماهي وګوره ښکار یې د بوټو او د چنغاړو وګوره موږ نه تپوس وکړه دا خوشحال او سوات او هغې وجه دا ده چې مغول په سوات کې خپلې پنجې خښې کړې وې په نورو پښتنو کې خښې کړې وې دغه یو دریا خان او یو ایمل خان اخوا پیدا شو نور پښتانه چلو پرېږده وه خوشحال خو زموږ په قبیلو کې چللی یوه قبیله که دوی وګټي نو دی به مخکې شي دی به پیل کوو قانوني سوچ نشي په څه وجه ما بد وې د هغه وخت په سوسایټۍ پوهېږم د هغې وخت نور کتابونه وګورم د هغه نه خو د سوات زیات غیبت اخندزاده دی زه بابا کړی وایي ګورئ زما ځان ته پرې ورکړ برابر کوم که چاپ شو ډېر ارمانونه دي ما خو اخوند درویزه وتاله دا دعوه کېږي چې او شیخ مهدي په منګلور کې او په پلاني کې دا کتاب یې ولیکو موږ د هغې څه درک ولګو هغه چې سوات ته کله راغلی دی زمونږ دا حالات یې کتلي دي نو یقینا په دې باندې تنقیدي هغه جاج اخیستی دی او دومره سل په سلو کې سم اخیستی دی چې نن هم که څوک د سوات د خلکو نفسیات لټوي نو سواتنامه به خامخا ګوري هغه دا ویلي دي چې په دې کې چېرته څوک
انپړه سړی هم راشي او ځان پکې شیخ او ملا کو نو داسې څوک نشته چې د هغه عقیده معلومه کړي. دا خوشحال بابا موږ ته ویلي دي چې بای که په دې کې چا په دروغجن ډول باندې ځان حاکم کو او ډاکټر او طبیب جوړ شو، نه هر سړی پسې ورځي علاج له ورځي معلومات نه کوي چې ډاکټر دی او که نه دی. هم دلته چې د بهر نه یو عام مغول راشي وي هغه دلته بیا شهزاده مطلب دی چې دلته که موږ د بهر خلکو ته زیات په درناوي په سترګه ګورو او خپل ولس ته موږ هغه اهمیت یا قدرداني نه ورکوو. دا صفایي پسندي د پخوا نه په دې سوال په سبزو کې ډېره زیاته کمه ده او د هغې یوه وجه خو دا هم وه چې دوی به کډماري کوله. هغه هم دا خبره کوي چې ټوله ورځ چې ردین چې ناست د پولیو د پټي خبرې کوي، د دفترو قصې کوي او جومات ته ورځي د مخزن کتاب دی او کوجرې له وزیر هغه د شیخ ملي په دفتر باندې باس کېږي. د دې دا مطلب دی چې یعنې هغه د یوسفزو سپکاوی د سپکاوي په نیت باندې نه دی کړی، هغه د سواد چې باندې چې دا کم تنقید کړی دی نو موږ تنقید برای اصلاح ګڼو. د هغې وجه دا ده چې یو خوا نه هغه د دې نفسیات پېژندل غوښتلي، دویم دا چې هغه دې ته د یو قسم د تهذیب یافته کېدو یو خواهش لاره چې دا خلک دې مهذبه ژوند تېر کړي. نو که دلته هغه زمونږ د بې اتفاقۍ خبره کړې ده، هغه که دا هغه وایي چې یاره یو مشر خان پکې وي چې هغه 4 کسانو له 4 وخته ډوډۍ ورکوي نو رنګ یې زړ تښتي او چې چرګ ولالالۍ نو رنګ یې خراب شوی. یعنې دغه خویونه د پښتون نه دي، دا کوم چې په سواد په خلکو کې هغه وخت کې هغه اندازه کړي او بیان کړي او دغه خویونه نن هم په کار ده که په سواد په خلکو کې نو چې هغه د راکمولو کوشش وکړي. شی چې بیا د ستایلو هغه ستایلی دی. اوس د سواد موسم د سواد جغرافیه که نه او تر کابل هوا د اوړي ښه ده، د کابل هوا ترخه ده، د خوږه ده. په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی، خو حیب ده چې کشمیر اره دی تنګ دی. په هر کلي په هر کور کې ولیږي، هم خوري هم هر لوري ته غلیږي، هم سړی اوبه چینې لري هم واورې، نه په سواد باندې سمون شته نه ګرد خاورې. موږ په ډېر فخر سره ویلی شو چې د پښتنو کې د تنقید شعور د ژبې او ادب په حواله باندې د نن نه 400 کاله مخکې راغلی دی او د دې بنیاد چې خود نو هغه خوشحال بابا هر چا د زما یار خیر شیرین لب او شکر برخه تر سنبلوی خیزل فی تر گلونوی رخسارخه در هر چا د زما یار خیر شیرین لب او شکر برخه تر سنبلوی خیزل فی تر گلونوی رخسارخه. اوس راځو د خوشحال خان خټک پني ژوند د پښتو ژبې خدماتو او د خوشحال خان د شاعرۍ ځانګړتیا له چې دغه موضوع هم وڅېړو. د خوشحال بابا لویه خبره خو دا ده چې هغه د پښتو ژبې د سیالولو هڅه کړې ده. نو د دې خاطر هغه په د موضوع په لحاظ باندې چې څومره د وخت غوښتنه وه هغه ټول موضوعات هغه په خپله شاعرۍ کې رانغښتي دي. مثال هغه غوښته چې پښتانه د خپل صحت خیال وساتي، هغه طبنامه لیکي. هغه دا غواړي چې پښتانه د په اسلام باندې عمومي ولس ته پې پوه شي، هغه مثال فضلنامه او اخلاقنامه لیکي. که هغه په دې باندې غواړي چې پښتانه پوه کړي چې کورنۍ معاشرت او هغه څنګه کېږي نو په دې موضوعات باندې هغه بلا لیکل کړي دي. هغه په اخلاقیاتو باندې ډېر زیات زور ورکړی دی او د هغه د کلام یو لویه برخه په اخلاقیاتو باندې او هغه اخلاقیات چې هغه شرف انسانیت ګڼلی کېږي او علمګیریت لري او افاقیت پکې چې د ټولې دنیا دپاره په هره زمانه کې هغه ګټوري هغه صفات هغه په پښتنو کې پیدا کول غواړي. په دغه زمانه کې یو رواج د تصوف هم و، د دې خاطر هغه د تصوف موضوع هم په خپل کلام کې هغه څېړلې ده. د دې ترڅنګ د پارسۍ ژبې رواج هم ډېر زیات و، علمونه ټول په پارسۍ کې کېده. د دې خاطر هغه نه یوازې مشخص په پارسۍ کې غزلې لیکلي دي بلکې د پښتو د پارسۍ شریک غزلې هم لیکلي دي. هغه یوازې نظم نه دی لیکلی، هغه نثر هم لیکلی دی.
او بیا موږ د نوي نثر ایجادګر هم هغه ګڼو. لکه د دې نه وړاندې چې کوم یو نثر و هغه مذهبي نثر و، بیا هغه مسجع مقفا او هنري نثر و، یعنې هغه د خواصو دپاره و، د عوامو د لوست او د هغې قابل نه و. نو که ده په موضوع کې بېلابېل اړخونه څېړلي دي د خپل وخت او زمانې، نو د نثر هم ولس ته د خواصو نه ولس ته راګرځولی دی. روان ښایسته نثر یې په خپله دستارنامه کې لیکلی دی، او زه چې د ده د ټولو نه غوره کتاب ګڼم هغه دستارنامه ده، ځکه چې په هغې کې هغه مواد ده ور اچولي دي کوم چې نه یوازې د پښتون لپاره بلکې هغه که په ګرده نړۍ کې هغه خصوصیات څوک په ځان کې پیدا کړي، خصوصا په هغه زمانه کې په ځان کې پیدا کړی وي، نو هغه کې ښه قاعدانه صلاحیتونه پیدا کېدی شو. په دې حواله باندې زه خوشحال بابا ته همجهد شاعر ویم، یعنې د ژوند یو داسې اړخ نشته چې هغه پې هغه موضوع څېړلې نه ده. ما تاسو ته یو ساعت مخکې دا خبره وکړه چې هغه په نفسیاتو باندې کار کړی دی، هغه زموږ په تاریخ باندې کار کړی دی، هغه په املا باندې کار کړی دی. نو د دې خاطره چې کله دا سوال راپورته کېږي چې رحمان بابا لوی شاعر دی او که خوشحال بابا لوی شاعر دی، نو زه ډېر په ډاډه باندې دا خبره کوم چې لوی شاعر خوشحال بابا دی. د هغه اړخونه سیوا دي، د هغه موضوعات سیوا دي، د هغه کار سیوا دی، د هغه اصناف سیوا دي، او هغه بیا یعنې د معاشرې د هر اړخ نه څېړلې ده او زموږ رهنمایي کړې ده. البته مقبول شاعر په پښتنو کې د ټولو نه چې مقبول شاعر دی هغه رحمان بابا دی، ځکه چې داسې هېڅ څوک نشته چې د رحمان بابا نوم یې نه وي اورېدلی، او داسې هېڅ څوک نشته چې د رحمان بابا شعر یې نه وي اورېدلی. نو خپل یار لرا کنا 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 زلفې چې ولول شي، نو خپل یار لرا کنا 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 تورا چې تیریږي نو گزار لرا کنا. خوشحال خان خټک هغه همګیر شخصیت دی چې پنې نور هم څېړلو ته اړتیا لري. دا چې په کومو نکتو باندې څېړنیزې هڅې پکار دي، شاهین صاحب او حاکم زی صاحب څه داسې وایي. یوسفزو د خوشحال ملګرتیا کړې ده او که نه یې ده کړې. ما خو پکې په خپل ما ته یاد دي ناصر رسول الله صاحب په اول کې ډایرکټر و، هغه د سن 73-74 خبره ویل چې ما لیکلي یوسفزو ټوټلي مخالفت نه یې کړی. په شهباز غیرت کې د ده په جنګ کې ډېر شامل و. اسوات شتمني د خوشحال خان په نظر خوشحال اسواتنامه بل ډېر د سوات شتمني د خوشحال خان په نظر کې چې داسې پټي ځمکې میوې غډې مرغۍ ماهي کبان دا ټول شی مې که د خوشحال بابا په کلام کې یا د هغه په وینا کې د هغه په ادبي کار او زیار باندې یقینا چې ډېرې زیاتې څېړنې شوي دي، د پي ایچ ډي د سطحې مقالې پرې لیکلی شوي دي، خو بیا هم ډېرې زیاتې لا تر اوسه زه وایم چې کار ته پې ضرورت دی. لکه څنګه چې په اردو کې اقبالیات موجود دي او په علامه اقبال په کلام باندې او دغه په افکارو باندې کار کوي، نو پکار ده چې د خوشحال بابا په څېړنه کې هم د خوشحالیات په نامه یو جدا ډپارټمنټ وي چې په هغه باندې کار وشي، چې د ننګیالي تصور فرض کړه د سره دی، دا ننګیالی څوک دی؟ دا سوپرمین دی. که دا مثال د خوشحال بابا د ننګیالي سره د مرد مومن سره څومره تعلق دی، د ده د ننګیالي پښتني خصوصیات څه دي، دا یو ځان له څېړنې دي. بیا ده موږ پې د سواتنامې په حساب باندې یو رڼا اچولې وه چې دی یو ډېر ښایسته د هغې سره جغرافیه دان هم دی. موږ د خوشحال بابا د جغرافیه دانۍ باندې باقاعده تیسیس نه دی لیکلی شوي تر اوسه پورې. بیا د خوشحال بابا خپله ژبه بین الافغان په کار کړې ده، د لسانیاتو په حواله پرې راځم چې هغه د خټکو لهجه استعمال کړې ده، د یوسفزو الفاظ استعمال کړي دي، د بنو د کوواټ استعمال کړي دي. بیا دا چې هغه خپل یعنې د ځان نه د پښتو لفظونه ایجاد کړي دي باقاعده. دغه کار چې خوشحال بابا رحمان څه نوم دی، دا کار چې پیرو خان بابا په اول سر کې کړی دی،
چې نوي نوي لفظونه په پښتو کې ایجاد کړي دي هغه لفظونو دغه کار خوشحال بابا هم کړی دی مرکبات یې جوړ کړي دي نوي لفظونه یې جوړ کړي دي د دې سره مثال هغه په املا باندې کار کړی دی اوس د ده دا املا هم څېړل غواړي چې د اوازونه دي اوازونو ته علامتونه تړلي دي دا خو زموږ سره په نورو ژبو کې موجود په پښتو کې خپل هم موجود خو ده چې هغې له کم شکل ورکړی دی مثال توی جوړه کړې ده لاندې تر ټکی کړی دی مراد یې تر ټی اخیستی ده په دې کې دا کتل غواړي چې خوشحال بابا د توی او د دې لاندې ټکي شاته د هغه فکر او تصور سو یعنې دا توی هغه ټی ته څنګه نږدې کوله که په دې اړخ باندې مثال کار وشي بیا دا چې د مغولو سره هغه تربګني کوي دغه تربګني هغه شخصي تربګني نه ده اخیستې هغه د قام په حیثیت تربګني اخیستې ده موږ له په دې حواله باندې تحقیق پکار دی چې د خوشحال بابا دغه د تربګنۍ دغه روایت او تصور نن موږ څنګه پکارولی شو یعنې کم کسان خپل دشمنان وګڼو د کمو کسانو خلاف موږ په میدان کې ودرېږو د پوهې سره د قلم سره د سیاسي تحریک سره دا به موږ د هغې نه پېژنو د هغې نه بیا راخلو دغسې مثال د خوشحال بابا په طب باندې کار کړی دی دا کتل پکار دی چې د مروجه چې کم طب یا طب یوناني یا طب نبوي مثال د دغه طب سره د څومره موافقت کړی دغه د بیماریانو کمې کمې نښې نښانې ښودلې دي چې د میډیکل په لاین باندې پرې راشو چې ده پکې څه نوي انکشافات کړي دي که نه دي کړي ده چې بیا کم علاجونه ښودلي دي هغه علاجونه په 20مه پیړۍ کې هغه سمون خوري او که نه د مثال داسې په هوا کې دغه دوايانې په ګوته کړي دي نو که موږ دا معلومه کړو چې د چې کومې دوايانې مثال د هغې دپاره یا پرهیز د هغې دپاره په ګوته کړی دی نننی ساینس میډیکل ساینس د هغې تایید کوي که نه کوي او که دا تایید یې کوي نو موږ د خوشحال بابا دغه ذهني سطحه یا علمي سطحه هغې مقام وټاکو که ونه ټاکو او یا دغه علاقایي چې کوم طب و دغه طب موږ مخې ته بوی شو که نه شو بوی په هغه میدان کې موږ نور تحقیق کولی شو که نه شو کولی نو لنډه دا چې د خوشحال بابا که سیاسیاتي که دغه د ښکار لکه مثال هغه په ښکار باندې سوات چې راغلی د بازونو قسمونه یې ښودلي دي آیا چې دغه بازونه په دغه وخت کې وو آیا نن شته او که نشته او د دغه بازونو تخمونه موږ پیدا کولی شو لا زیاتولی شو که نه شو په هغه وخت کې موسمیات څنګه و او دا هغه موسمیاتو سره بازونه که ګلوبل وارمنګ شوی هغه بازونه زموږ نه ورکي نو آیا موږ څه کولی شو چې هغه بازونه بیرته سوات ته راولو یعنې په هره حواله موږ د خوشحال نه مرسته اخیستلی شو او لا ډېر کار دی چې هغه د خوشحال بابا په کار کې موږ ته پاتې دی کتونکو تاسو د غږ نیوز پروګرام لټون وکتلو پر روانو خپرونو کې به د یوې بلې موضوع سره بیا ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږو تر هغه وخته پورې د لوی الله په امان بې ناسته خبر له نازه چې ناسته وي بې ناسته خبر له نازه چې ناسته وي بې ناسته خبر له نازه چې ناسته بناس خبر لنازه چې ناسه ستا د سترګو بلا واخلم ناسته ماته ستا د سترګو بلا واخلم